السلام علیکم ناظرین، زه مواجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. پاکستان یو بله اهمه فیصله کړله او پاکستان دا ځل دا فیصله کړله چې پاکستان به هوایي اډې ورکوي او دا هوایي اډې به پاکستان کم ملک ته ورکوي او ولې به ورکوي او د دې وجه څه ده. د دې په حوالې سره ډېر اهم ډیټیل لاغلی دی چې به ستاسو مخکې تږدمه. او دا هوایي اډې چې کومه دي بالخصوص دا د پښتنو دپاره ډېرې زیاته اهم دي، ځکه چې د پښتنو سره مخکې چې کومه دنیاوي یا بین الاقوامي چې کومه جنگ کې پاکستان حصه اخیستې وه، د هغې نه پښتنو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی و. د دې په حوالې سره به در سره خبره کوو. د دې سره به درته دا وایو چې د پاکستان په داخلي سیاست کې چې کومه ده د مۍ میاشت ډېره زیاته اهمه ده او د مۍ په میاشت کې ملټري کې به هم ډېر زیات نری شپلینګ کېږي او د دې سره چې کومه ده اپوزیشن چې څونه جماعتونه دي پای کې بالخصوصا پاکستان تحریک انصاف د جلسو اعلانونه کړلي او دوی به یو تحریک چلی او د تحریک چې کومه ده د دې په حوالې سره هم ډېر اهم ډیټیل دی. د دې سره په پاکستان کې انټرنیټ چې کومه دی هغه هم سلو شوی دی او د هغې په حوالې سره د څو ورځو پورې ډیټیل لاغلی دی چې څو ورځې په پاکستان کې انټرنیټ بند وي او دا به څو ورځې کم وي. د دغې په حوالې سره به در سره هم خبره کوم او د دغې انالیسس به هم کوو چې آخر په پاکستان کې به د انټرنیټ د دومره ورځو دپاره بند وي او دا به ولې بند وي. خو انټرنیشنل طور باندې چې کومه یو خبر روان دی او دا خبر چې کومه دی خفیه طریقې سره چې کومه دی په دنیا کې روان دی او خورېږي او دارنګې په دې خبر باندې چې کومه دی پاکستان تحریک انصاف هم خبره کړله، خو په پاکستان کې په دې باندې تر اوسه پورې چا هېڅ قسمه خبره نه ده کړې، نه په پارلمان کې په دې څه خبره شوې ده، نه په بل یو کیبنټ کې چې کومه دی په دې باندې بحث شوی دی او نه په بل څه پلیټفارم باندې دا خبر چې کومه دی په پاکستان کې ډسکس شوی دی. خو د هغه څه هر څه باوجود چې کومه دا خبر روان دی او په دنیا کې خورېږي. دا خبر موږ ته میلاویږي یا د بین الاقوامي ذرایع ابلاغ نه یا پاکستان تحریک انصاف په دې خبره کړله. که پاکستان کې موږ وګورو نو رښتیا چې کومه دا سرکاري رښتیا وي او که دروغ وي دا هم سرکاري دروغ وي، ځکه چې په میډیا باندې سینسرشپ دی، په میډیا باندې پابندي لګېدله او دا پابندي چې کومه دا په تمام چې څومره زموږ سره میډیا چینلز دي په هغې باندې دا پابندي ده. خو د دې پابندۍ باوجود چې کومه دی څه نه څه خبر چې کومه دا بیا هم بریک کېږي او پس منظر چې څه روان وي هغه مخ ته راځي. دوه ډېر اهم خبرونه چې دا په پس منظر کې روان دي. یو طرف ته خو ټویټر چې کومه دا په پاکستان کې بند کړی شوی دی او خلک چې کومه صرف سوشل میډیا نوره ګوري، یعنی یوټیوب خلک ګوري، فیسبوک ګوري، انسټاګرام ګوري، په هغې باندې زیات د خلکو انحصار دی، د هغې نه دوی چې کومه دی معلومات الي. او یو ځل بیا چې کومه دی جنرال عاصم منیر صاحب چې کومه دی هغوی چې کومه دی د دې ټوټل ارسه الزام چې کومه دی دا په سوشل میډیا باندې لګولی دی او د هغوی وینا ده چې سوشل میډیا باندې چې کومه دی خلک منفي پروپاګنډې کوي او هغې ویل چې موږ به کوشش کوو دغه منفي پروپاګنډې چې څوک کوي هغې ته به رسو او هغې ته به سزا ورکوو. هغوی دا خبر چې کومه دی په سهار کې ورکړو او د ماښام نه بل یو خبر رالی. مخکې دغه خبر ستاسو مخکې تږدمه، خو تر اوسه پورې دوی یو په پاکستان په یو عدالت کې هم دا خبره ثابت نه کړه چې دوی په ټویټر باندې پابندي ولې لګول ده او ټویټر په پاکستان کې ولې بین کړی شوی دی. د دې خبر جواب د پاکستان د حکومت څخه تر اوسه پورې نشته. په میډیا باندې دوی ډېر قسمه پابندیانې لګول دي او دا پابندیانې چې کومه دي دا په پرنټ میډیا باندې هم دي او په الکترونیک میډیا باندې هم دي او په سوشل میډیا باندې تر حده پورې هم دا پابندیانې لګولی شوي دي. خو د میډیا انران چې څومره دي یا په میډیا کې چې کوم کسان کار کوي، یعنی انکران چې کومه دي، دوی خو په میډیا باندې دا خبر نه چلی چې په پاکستان کې په میډیا پابندي ده. خو کله چې دوی د غیر ملکي سفیرانو سره ملاویږي نو دې سفیرانو ته دوی دا ټوټل احوال چې کومه دی وایي او دوی دې سفیرانو ته دا هم وایي چې په دوی باندې څه قسمه پریشر دی، دا پریشر په دوی باندې د چا د طرف نه دی. په پاکستان کې په میډیا باندې پابندي ده، نو څه قسمه پابندي ده. دا ټول خبرې چې کومه دي دغه سفیران چې کومه دي دا بیا د خپل ملکونو ته رسوي او خپلو ملکونو ته دا کنوی کوي. نو دا وخت چې کومه ده ټوټل دنیا ته دا پته لګېدلی چې پاکستان کې په میډیا باندې څه قسمه پابندي ده او دا پابندي پې د چا د طرف نه ده. جنرال عاصم منیر صاحب چې کومه ده وینا مزید د هغوی دا وه چې سوشل میډیا باندې خلک منفي پروپاګنډې کوي او دا منفي پروپاګنډې کول والا چې کومه ده دا به موږ نه پرېږدو. خو دوی سهار کې دا خبر ورکړی او ماښام دا خبر راغی چې د سنګاپور
سنگاپور کې پاکستان او یورپ سره ملاوېدو والا چې کوم پیپ دی د هغې په اپټیکل فایبر باندې یو کټ لګېدلی دی او پاکستان کې چې کوم کسان انټرنیټ استعمالوي هغه صارفین چې کوم دی هغوی ته د مشکلات سره دوی مخامخ شو دي. دا خبر چې کوم دی د پاکستان چې څومره ټي وي چینل دی په هغې باندې په یو وخت باندې یو قسمه خبر چې کوم دی دا چلولی شوی دی. اندازتاً دا ده چې دا یو قسمه خبر چې کوم دی دا د یو ځای نه راغلی دی او د یو ځای نه دوی ته لیکلی شوی دی. اوس اهم خبره دا ده چې په یو وخت باندې یو قسمه خبر چې کوم دی په پاکستان کې په تمام چې څومره میډیا هاوسز دي یا میډیا چینلز دي په هغې باندې دا ولې چلولی شوی دی. خبره چې کومه ده دا په ځای کې چې کومه ده دا باندې سوچ کول پکار دی او په دې پوهېدل پکار دی چې آخر دا ولې که موږ وګورو څرنګه تاسو ته ما په شروع کې ویل چې د مۍ میاشت چې کومه ده دا د پاکستان دپاره ډېره زیاته اهمه ده او بالخصوصا د داخلي سیاست دپاره ډېره زیاته اهمه ده او دا که تاسو کله دا ریپورټ وګورئ نو په دې کې به تاسو هم دا ووینئ چې د مۍ په حوالې سره یا په دې ریپورټس کې دي څه ویل دي. نو اول دا ریپورټ تاسو مخکې ته ږدم بیا دغه تاسو وایم چې د مۍ په حوالې سره د دې ریپورټ کې دی ویل چې ساوث ایست ایشیا میډل ایست یورپ کیبل چې کوم دی دا د انډونیشیا سره نږدې چې کوم دی کټلی شوی دی او اپټیکل فایبر چې کوم دی سب میرین کیبل چې کوم دی وایي په دې باندې 15 کټه لګېدل دي. د ذرایع مطابق د اپټیکل فایبر چې کوم دی ټکېدو دپاره یوه میاشت چې کومه ده دا وخت درکار دی یعنی یوه میاشت چې کومه ده وخت به لګي یوه میاشت کې به دا چې کومه دی ټکېږي. دا یوه میاشت ذهن کې یاد وساتئ بیا سره مخکې درته د دې په حوالې سره وایم. ذرایع دا هم ویل چې اپټیکل فایبر کیبل چې کومه دی د دې د کټ کېدو د وجې نه مشرقي سمت نه چې کومه راتلونکې انټرنیټ سروس دی هغه متاثر شوی دی. ذرایع مطابق پی ټي سی ایل او ټرانس ورلډ د مشرقي سمت نه چې راتلونکي والا ټرپک دی دا متاثر شوی دی او پاکستانی صارفین چې کوم دی د ماښام په وخت کې به انټرنیټ براوز کولو کې شدید مشکلات وي. یو خبره ذهن کې تاسو څه وساتئ چې یوه میاشت. دویم خبره په ذهن کې یاد دا وساتئ چې د ماښام په وخت باندې به براوزینګ کې چې کومه دی ډېر زیات مشکلات وي. دا دوه خبرې ذهن کې یاد وساتئ مخکې ته خبره کوم. ذرایع پی ټي سی ایل وینا ده چې مشرقي سمت نه راتلونکي ټرپک چې کومه دی دا 10% چې کومه دی کم کړی شوی دی او مشرقي سمت نه راتلونکي انټرنیټ ټرپک چې کومه دی په متبادل ذرایع باندې چې کومه دی دا شفټ کړی دی. د دې سره چې کومه ده دا اهم خبره په دې باندې ځکه کول غواړم په دې اهمه خبره باندې تاسو پوهه کول ځکه غواړم چې مونږ په دې کې دوه خبرې وکړو چې یو د یوې میاشتې دپاره به د انټرنیټ باندې دویم مونږ ویل چې ماښام په ټیم کې چې کوم دی براوزینګ به کم وي. نو د مۍ په میاشت کې پاکستان تحریک انصاف او نور چې کومه اپوزیشن جماعتونه دي یعنې شپږ جماعتونو د تحریک اعلان کړی دی او تاسو د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي هغوی ډېر اګریسیو دي د دې په حوالې سره. نو دا انټرنیټ چې بندیږي نو د دې صرف او صرف وجه هم دغه ده چې دا یوه میاشت چې کومه څه پس منظر روان دي چې دا کنټرول شي ځکه چې میډیا چې کومه ده دا خو دوی الریډي کنټرول کړله. په میډیا باندې صرف سرکاري رښتیا او سرکاري دروغ چې کومه دي هغه ویلی کېږي یعنې د 9 بجو نه والا تر 12 بجو پورې چې په میډیا کې کومه ټاک شوګانې کېږي هغه خو اصم الریډي سنسرشپ دي. خو دا ماښام په ټیم چې خلک دی دا براوزینګ کوي خلک فیسبوک ګوري خلک یوټیوب ګوري خلک انسټاګرام ګوري او د هغې نه معلومات نو دغه دپاره چې کومه دی د یوې میاشتې دپاره د مخکې نه الریډي دوی دا ذهن جوړوي چې د انټرنیټ به د یوې میاشتې پورې په پاکستان کې بند وي او د هغې وجه دوی دا ښه چلته کټ لګېدلی دی. مزید تاسو موږ ته دا په د کمنټ باکس کې هم ویلی شئ چې دا کټ په دې باندې څنګه ولګېده او بیا د مۍ په میاشت کې او بیا په دې مین ټایمینګ کې یعنې د دې ټایمینګ چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی. د دې سره سره د مۍ په میاشت کې چې کومه دی ملټري افسران چې کومه دی په دې کې به ریشفلینګ کېږي او په ډېرو پوسټونو باندې چې کومه دی توقعات دا دی چې په دې کې به ریشفلینګ کېږي. د مۍ په میاشت کې به دویم کار دا کېږي چې اپوزیشن چې کومه اتحاد کړی په هغې کې دوی د 12 مۍ نه مخکې یعنې په 15 مۍ او په 10 مۍ باندې یو په کراچۍ او یو په فیصل آباد کې دوی د جلسې اعلان کړی دی او پاکستان تحریک انصاف چې کومه کارکنان دي هغوی ډېر اګریسیو دي. اوس راځو بل یو خبر عمر ایوب صاحب ورکړی دی چې دا موږ ته د انټرنیشنل میډیا نه هم پته لګي یعنې بین الاقوامي ذرایع ابلاغ نه او پاکستان تحریک انصاف چې کومه په دې خبره کړله د دې نه علاوه په پاکستان کې بل چا په دې خبره نه ده کړ. هغه ویل چې موږ ته معلومات میلاو شو دی چې پوجي اډې چاته ورکولی کېږي. هغه ویل چې موږ دا پوښتنه کول غواړو چې دا پوجي اډې به چاته ورکولی کېږي. وزیر دفاع صاحب چې کومه دی هغه دې راشي د دې یا تصدیق وکړي یا د دې تردید وکړي. هغه ویل چې دا ډېره سنجیده معامله ده او په دې باندې دې قوم ته خامخا ووایي.
باقي جماعتونه کوم پاکستان کې ګورو هغه په دې باندې هیڅ قسمه خبره نه کوي. پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی بطور یو جماعت چې کوم دی یو سټیټمنټ جاری کړی دی او پاکستان تحریک انصاف په دې سټیټمنټ کې ویلي دي چې وزیر اعظم دې راشي او د دې معاملې د نوعیت په باره کې د قوم ته ووایي. دا د وزیر اعظم صاحب نه دوی مطالبه کړله او قوم دې په اعتماد کې والی چې امریکې ته د هوایي اډې چې کومه دي د مبینه اطلاعات چې راغلي دا ډېر زیات تشویشناک دي. په دې کې د قوم چې کومه دی په اعتماد کې واهلي قومي مفادات متصادم دی هغه دی وایي د حکومت چې کومه دی فوري به دې باندې جواب ورکړي او ځکه چې دا وایي د قوم د مفادو متصادم خبره ده. رژیم چینج سازش و دی ویلې چې عمران خان صاحب سیاست نه ماینس کول مظلوم منصوبې جوړول د دې محرکات چې کوم دی وایي دا بالکل موږ ته ښکاره کیږي او لګیا دي. مزید هغه دی ویلي چې عوامي منډیټ باندې چې کومه دی ډاکې اچول دي او سازش چې کومه دا دی جوړ کړی دی. هغه ویلي چې د بهارت او د اسرائیل سره چې کومه خفیه طور باندې دی معاملات چې کومه دا کړلي او د دې وجه نه بهارت او اسرائیل چې کومه دی دا عصبانه حکومت چې کومه دی د دوی د پالیسي د دوی په مطابق چې کومه دا وایي غیر شفاف او قومي مفادات د شرمناک سودابازۍ باندې مبني ده. وایي په خفیه طریقې سره دوی د اسرائیل طرف ته روان دي او اسرائیل به دوی تسلیموي او د پاکستان پارلیمان ته چې کومه دی هغې ته علم نشتی، کابینې ته هم علم نشتی او عوامو ته هم علم نشتی. هغه وایي چې دا هر څه چې کومه دی دا دننه روان دي او هغې ویل چې دا غاصب سرکار چې کومه دی دا د پاکستان نه بیروني تنازعات چې خصوصا مسلم ممالک چې کومه دي د هغې خلاف چې عالمي طاقتونو د هغه ایندن چې کومه دی هغه لوګی چې کومه دی هغه دوی جوړېږي ویل چې د دې نه د دوی ګریز وکړي او وایي غاصب سرکار چې خصوصا امریکې ته د اډې ورکولو په حوالې سره حقایق چې کومه دی د قوم مخې ته کیدي او قوم ته دا ووایي چې په دې کې څومره صداقت شته او عالمي طاقتونو ته چې کومه سهولت دی فراهم کوي یعنې ورکوي د هغې اسباب او محرکات دي هم دوی د قوم مخې ته کیدي او په دې محرکات کې چې کومه سمجوتې شوي دي د هغې نوعیت چې کومه دا هم د قوم مخې ته کیدي ځکه چې دا د قومي مفادات سودابازي ده او په پاکستان کې وایي موږ هېڅ قسمه یو نوې علاقایي تنازعات چې کومه ده یا د هغې یو ایجنډه چې کومه ده دا موږ واپس راوړل نه غواړو او دا دوی وایي چې نه پاکستاني قوم دا مني او نه به پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د دې اجازت ورکړي. پاکستان تحریک انصاف وایي چې کومه دی په دې معاملې باندې دوی په پارلیمان کې هم خبره کوي او په پارلیمان کې به آواز هم چوتوي او د غاصب سرکار نه به هم د دې جواب تپوس کیږي چې آخر دا ولې کیږي. ناظرین کرام یو خبره بله ذهن کې دا یاد وساتئ چې کله انټرنیشنل داسې مسایل وي نو په هغه کې ډېر ملکونه دا دي چې هغه خراب شي او انټرنیشنل چې کومه جګړې وي وړه وړه ملکونه همیشه د هغه غټو ملکونو لاندې راځي. دارنګې موږ په خیبر پښتونخوا کې هم لیدلي وای چې په خیبر پښتونخوا چې کومه دا استعمال کړی شوی وه او پښتانه چې کومه دا استعمال شوي د انټرنیشنل جنګ لپاره د هغې نقصان دا شوی چې هلته کومه ماشومان یتیمانان شوي دي هغه ماشومان چې کله غټ شي دوی تعلیمونه وکړي دوی هسټري وګوري دوی تاریخ وګوري نو د تاریخ نه بعد چې کومه دوی به خامخا د خپل پلار نه هم دا تپوس کوي د خپل رشته دار نه به هم دا تپوس کوي د چا به مور وفات شوي د چا به پلار وفات شوی چې آخر د دوی دا مور پلار په څه کې وفات شوي دي په څه کې شهیدان شوي دي. نو د هغې نه بعد چې کله دوی ته دا وویل چې ستا پلار چې کومه دا په دې کې شهید شوی دی ستا مور په دې کې شهید شوی ده او د هغې نه بعد بیا دوی ته د حقایق پته ورغي نو د دوی به څه نظریه وي د پاکستان په طرف باندې د پاکستان په حوالې سره بیا د حکومت په حوالې سره او د دوی ریاکشن به څه وي. نو د هغې سوچ د اوس نه کول پکار دی که چېرته دوباره پاکستان دغه طرف ته لاړه نو دې به ډېر غلط نتایج وي او بالخصوصا په دې کې یو بله خبره شو ده پاکستان تحریک انصاف دا هم ویلي چې زموږ ګاونډي چې کوم ملکونه دي هغه مسلمانان ملکونه دي او موږ دا نه غواړو چې زموږ هغه مسلمانان ملکونو ته زموږ د وجې نه زموږ ملک استعمال شي او هغې ته نقصان ورسي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.